د کورنیو چارو وزارت اړوند د جنایي پیښو سره د مبارزې ریاست منصبینو 8 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تړاو نیولي. څه وخت پیش زمي کې که ستاسې په یاد زموږ یو وطنوال د تیل فروش و، دا چا اختطاف کړه، د څخه یې روپۍ یوړې، موږ خو هغه دی خلاص کړ الحمدلله، روپۍ یې ځینې غوښتې، خو اروپا ته دوی نه سره ورسېدو. د دې اصلي قضیې چې اصلي عامل و دغه مسله چې سرته رسولې وله، موږ څخه په وخت کې وتښتېدی، راڅخه ولاړی. د امین آغا په نامه باندې تقریبا څو ورځې له مخه په عملیاتو د تحقیقات جنایي کې الحمدلله دی ګرفتار سو او د قانون منګولو ته وسپارل سو انشاءالله. له دې سره په څنګ کې موږ کوشش کوو چې الکولي مواد یا شراب څوک نه خرڅ کړي، نه واخلي او نه وخوري. په دې ترڅ کې هم یو د شپږمې ناحیې په سیمه کې یو کس و چې هغه شراب یې جوړ کړي و، 12 لیټره ډبه یو او تقریبا څه نور ورسره بوتلان و، دا شیانو دا هم ونیولو. هغه اصلي د شرابو خرڅونکی دا سړی له موږ څخه فرار کړي، وتښتېدی. کوشش کوو چې دا د قانون منګولو ته وسپارو. همداشان په 8 حوزه کې زموږ یو د پوهنتون استاد و، تهدیدېدی به د زوی احتسابچیانو نیولی و، د دې په مقابل کې $6,000 ځینې غوښتو، خو دا د خدای پاک یو فضل احسان و. ډالر سړی او دغه سړی چې دا دوی اختطاف کړی و ټول پر یوه ځای باندې ګرفتار سو. اوس به انشاءالله محکمې ته وسپارل سي چې قانون په منګولو کې پروت ده. همدا رقم کله کله داسې وي چې پر دا سړکانو باندې یا پر بل ځای باندې د تیلو والا وي خلک، ټانکرانو والا وي، دا خلک تهدیدوي، خو دا بې ځایه تهدیدوي، تهدید امارت لخوا څخه نشته. خو دلته په کابل کې هم داسې یو واقعه د تیلو راغله چې د تیلو ټانکر چا بیولی و، بیا یې دا تیل ځینې خرڅ کړي و، خرڅ کړي خو یې لا نه و، خرڅلاو ته نږدې و. نو موږ دا بانډ د دغه په نامه باندې د یو کس په نامه باندې چې بصیر احمد نومېدی، او دا بانډ د ده تر نامه لاندې و، یعنې د 4-5-6 کسان و، 3 کسان یې نور ملګري و، دا مو ورسره ونیول. یو د بصیر احمد و، 2 کسان یې له موږ څخه فرار دي. انشاءالله نږدې کې به هغه هم د قانون منګولو ته وسپارل سي. نو وطنوالو ته او ملتوالو ته او خپل ګران محبوب افغانستان ملت ته اطمینان ورکوو چې موږ ستاسې په خدمت کې یو شپه ورځ. یاد کسان تښتولو، تهدید کولو، د تیرو د ټانکرو څخه د غلا او الکولي څښاک د خرڅلاو په تړاو په کابل او پروان ولایتونو کې نیول شوي. نیول شوي کسان په خپلو جرمونو اعتراف کوي. امروز قبل یک عرضه تانکر تیل که از طرف سارقین مسلح در ولایت پروان به سرقت برده شده بود که ما به خاطر فروش به خریدار ضرورت بود، میخواستیم خریدار پیدا بکنیم که از طرف نیروی امنیتی بنده در شهر کابل در چهارراه شهید گرفتار شدیم و تیل سرقت شده از طرف نیروی امنیتی به ولایت پروان به دست آمد. ما با متین در سینمای پامیر قریب 1.5 ماه الی 1 ماه 2 ماه میشد که اندیوال شدیم. باز ما سرانوال نصیب حیدری را نمیشناختم. دیگه متین به ما گفت که سارانوال شمارهش هم به ما داد و درباره همه چیز برام گفت که یعنی سارانوال زنگ بزن که در دولت سابقه سارانوال بود. دیگه پیسه داره و چی رقم ما برش به گفته متین به سارانوال زنگ زدم که طلب $6,000 از پیش کردن. گفتم ما $6,000 ما بده، اگه $6,000 به ما نمیتی باز آینده از ما گله نکنی. دیگه من زنگ زدم سارانوال $6,000 کتی ما اوکی نکرد، $2,000 با هم جرامت کردیم. با ما که وقت پیسه گرفتن بود از پیش از او پیسه میگرفتم، رفتم کتش در کارت نوس ایستگاه نانبایی گفته یا از او با بالا سر تپه کارت نوس در نساجی با هم رخ میشدیم، پیسه رو میگرفتیم که جنایی وزارت داخله ما را دستگیر کرد. در قضیه اقتاب گرفتار شدم. محترم بیادرم بود، یک کسی اقتاب مینیم به نام آجو خوجا. محترم گرفت را در قضیه اقتاب کرد. حال بیادرم در ایران رفته به صحنه بره، من خودم تا دکان بودم، من را دکان گرفتار کرد.